چې نه جناب دوباره چاپ نه لري. نه جناب. نه جناب دوباره چاپ نه لري او د ژوند کتاب دوباره چاپ نه لري. دوباره چاپ نه لري. عمر چې تیر شي نو بیا کله راځي دغه سیلاب. دوباره چاپ نه لري. دوباره چاپ نه لري. ریاکارۍ باندې ایستل ګټې داسې ثواب دوباره چاپ نه لري. ریاکارۍ باندې ایستل ګټې داسې ثواب دوباره چاپ نه لري. ذهن مو جوړ دی سپین تور ښه پیژنو نور انقلاب دوباره چاپ نه لري. ذهن مو جوړ دی سپین تور ښه پیژنو نور انقلاب دوباره چاپ نه لري. او ما سر څو ځله صدقه کړو لاته سروري صاحب ما سر څو ځله صدقه کړو تا لاته یری حساب دوباره چاپ نه لري. دوباره چاپ نه لري. ما سر څو ځله صدقه کړو لاته یری حساب دوباره چاپ نه لري. پیر هیلمند اوس له ګوتو وتی ستا انتخاب مو ته عمر په ماشومتوب کښې روکولې ژولې بیا بیا ژیلې ته مې څې ورځې سوتلې ژولې او مې ژوده وکړه چې د کلي مسافر روولې. مې ژوده وکړه چې د کلي مسافر روولې او چې مسافر به راغله مې رو پرې شړلې ژولې. په یوه اختر شوی څه اخترینه ګډ کړه. په یوه اختر شوی څه اخترینه ګډ کړه. مېر وې چې ګډې وډې راکړلې سنځلې ژولې. په یوه اختر شوی څه اخترینه ګډ کړه. مېر وې چې ګډې وډې راکړلې سنځلې ژولې. یادګار صاحب چې د مینې ځای وه د مینې ځای وه چې په زړه مې بمباریو نه کېدی. د مینې ځای وه چې په زړه مې بمباریو نه کېدی. په سپینه خوله کښې د چې ګلې ټس وهلې ژولې. او صاحب دغه تیربیر نه دی دا یست چې سرخوږي جوړوي. دغه تیربیر نه دی دا یست چې سرخوږي جوړوي. د څه وخت مخشه په کوته کې خرڅولې ژولې. بیدیا د جهالت حال دی دننه اذیت دی. بیدیا د جهالت حال دی دننه اذیت دی. زه کوم طرف ته وګورم ما بل طرف ته نیت دی. او بیدیا د جهالت حال دی دننه اذیت دی. زه کوم طرف ته وګورم ما بل طرف ته نیت دی. او ملا عاجز ته خپله محدوده سمه ښکارېږي. ملا عاجز ته خپله محدوده سمه ښکارېږي. او پیر ته چې په 110 غلام وي کرامت دی. هر څوک کوي دعوه د شرافت یعنی چې سم دی. هر څوک کوي دعوه د شرافت یعنی چې سم دی. هو منه چې هر سړي کې شر دی او آفت دی. زه د هجران په لمن پروت وم ما نارې وکړې. زه د هجران په لمن پروت وم ما نارې وکړې. یو بې وجدانه کس مې غږ پسې پیښې وکړې. ما مې منزل ته رسېدو نه مخکې ډېر وژړل. ما مې منزل ته رسېدو نه مخکې ډېر وژړل. د لارو سپیو ته مې ښې ډېرې خیرې وکړې. پته یې نه لګي رښتیا به وي که خوب وینمه. پته یې نه لګي رښتیا به وي که خوب وینمه. له ډېر ځنډ وروسته مې اشنا سره کیسې وکړې. ما خو د خدای داسې موقع غوښته چې ودې ګورم. ما خو د خدای داسې موقع غوښته چې ودې ګورم. چې خدای نن راوسته موقع تا بهانې وکړې. مننه کوم. ما خو د خدای داسې موقع غوښته چې ودې ګورم. چې خدای نن راوسته موقع تا بهانې وکړې. د تا د درد د لاسه بیا زه غورځېدم جګېدم.
د تا د درد لاسه بیا زه غورځېدم جګېدم دومره خراب وم ما ساقي سره لانجې وکړې او زما د ژوند د بدبختیو نه څوک څه خبر دي زما د ژوند د بدبختیو نه څوک څه خبر دي خلک دی وایي چې وصال ژوند کې مزې وکړې ډېوې ډېوې داغونه مې په زړه نیولې دي ډېوې ډېوې داغونه مې په زړه نیولې دي او ګوتې مې په تا پسې ساړه نیولې دي او ګوتې مې په تا پسې ساړه نیولې دي کوټه دې د ترین وجود په وږم پسې مري کوټه دې د ترین وجود په وږم پسې مري راوګرځه ګلان دې بلاخته نیولې دي ډېوې ډېوې داغونه مې په زړه نیولې ګل او غوټۍ څه ښایسته دي لکه زه و جانان ملګرو څومره عجیبه دي لکه زه و جانان او په مایکده کې ساقي جانه دغه ستا ملګري په مایکده کې ساقي جانه دغه ستا ملګري داسې خمار نشه نشه دي لکه زه و جانان دا د سپوږمۍ اننګي وګوره څه ښکلي ښکاري پاسته پاسته اوبه دي لکه زه و جانان او دا د سپوږمۍ اننګي وګوره څه ښکلي ښکاري پاسته پاسته اوبه دي لکه زه و جانان او فیض دا میانان دي په یو بل قربانېدل چې غواړي دا میانان دي په یو بل قربانېدل چې غواړي داسې یو بل ته ډېر خواږه دي لکه زه و جانان او دغه بیت پکې زما هم ډېر خوښېږي خپله شاعري ده خو په هر صورت چې رقیبه زما د بیرغ رنګ کې هم ستا شکل پروت دی بل صاحب رقیبه زما د بیرغ رنګ کې هم ستا شکل پروت دی لومړی ته د پاتې دوه دي لکه زه و جانان رقیبه زما د بیرغ رنګ کې هم ستا شکل پروت دی لومړی ته د پاتې دوه دي لکه زه و جانان او چا وې چې یا سروري ته منګل په څه پېژنې چا وې چې یا سروري ته منګل په څه پېژنې مو وې سرزوري پښتانه دي لکه زه و جانان